رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او مینه مې ومنئ تمه ده چې ټول به رک روغ یاستئ. دوستانو احسان وطن دوست یم د ادبي بنډار خپرونې کوربه. ستړي مه شئ، هر کله راشئ خپرونې ته په دې هیله چې خپرونه راسره تر پایه وګورئ. دوستانو څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده ادبي بنډار خپرونه د ځلا رادیو تلویزیون څخه خپریږي. دا خپرونه د یو شاعر ژوند ته ځانګړې شوې ده. د تیر په څېر راسره په خپرونه کې ځوان شاعر دی، د ده څخه به پوښتو د ده د ژوند په اړه، د ده د شعر و شاعرۍ په اړه. ستړي مه شئ سمون صاحب، هر کله راشئ خپرونې ته. مننه وطن دوست صاحب، سلامونه تاسې ته، ستاسې د راډیو تلویزیون ټولو مینوالو ته. په دې هیله یم چې جوړ او روغ راته صحت په جامې سم. سمون صاحب ستاسې په نظر څنګه په یو چا باندې د شعر و شاعرۍ الهام راځي؟ وطن دوست صاحب دا یو فطرتي لورینه ده د خدای پاک له لورې نه چې په یو کس باندې کېږي. لکه هر څوک شاعر نشي کېدلی. بالکل دا د خدای پاک یوه لورینه ده چې چا باندې وکړي بس هغې نه شاعر جوړ شي. علت څه و چې شعر و شاعرۍ ته مو مخه وکړه ده؟ بس دا د شعر مینه وه. شعر سره د بې کچې ډېره مینه لرله؟ بالکل بالکل. د ماشومتوب څخه؟ هو د وړوکوالي نه مې سره مینه وه، نو همدغه وجه وه چې شاعرۍ ته مې مخه. دوستانو زه د سمون صاحب څخه په دې وخت کې ښکلی غزل اورو، هغه که عشقي اوسي او که حماسي اوسېږي. تیار یې سمون صاحب چې یو غزل راته وایي؟ بالکل وطن دوست صاحب غزل را سره دی وایي چې اوس دې هغه واده پوره کړي بیا که ځي نو ځي دې. اوس دې هغه واده پوره کړي بیا که ځي نو ځي دې. ما دې د زړه په رنځ اخته کړي بیا که ځي نو ځي دې. ما ته دې بیا د ماشومتوب وختونه مخې ته کړي. ما ته دې بیا د ماشومتوب وختونه مخې ته کړي. په کاڼي ما ته دې شیشه کړي بیا که ځي نو ځي دې. او که دا ضرور ځي نو زما دغه یو شرط به مني. که دا ضرور ځي نو زما دغه یو شرط به مني. زما غزل دې زمزمه کړي بیا که ځي نو ځي دې. او زه خو سرتور سر خپله خور چېرته لیږلی نه شم. زه خو سرتور سر خپله خور چېرته لیږلی نه شم. په سر خوره دې لوپټه کړي بیا که ځي نو ځي دې. او زموږ اوبه لږې ترخې او د دې خوله کې شات دي. زموږ اوبه لږې ترخې او د دې خوله کې شات دي. هغه دې دا اوبه جوټه کړي بیا که ځي نو ځي دې. او زه د اوزګار زوی یم چې ټوله ورځ په لار کې ناست یم. څنګه؟ زه د اوزګار زوی یم چې ټوله ورځ په لار کې ناست یم. دوه ځل دې ډک منګی چپه کړي بیا که ځي نو ځي دې. ډېره مننه. او دا که سمون ته شراب نه ورکوي خیر دی که نه. دا که سمون ته شراب نه ورکوي خیر دی که نه. سمون دې ډک خم کې غوپه کړي بیا که ځي نو ځي دې. ډېره مننه سمون صاحب. کور مودان ډېره مننه سمون صاحب. کور مودان ښکلی غزل و، په دې هیله چې لیدونکو هم خوښ کړی وي. سمون صاحب زیاتره شاعران ملګري وایي موږ د شعر د لیکلو لپاره ځانګړی وخت لرو. زما په نظر د شعر لیکل به کوم ځانګړی وخت نه لري. بیا تاسې کوم ځانګړی وخت لرئ چې شعر پکې ولیکئ؟ وطن دوست صاحب ستا خبره صحیح ده چې شعر چې دی ځانګړی وخت نه لري. بس چې کوم وخت باندې هغه د الهام ښاپېرۍ راغله بس هماغه د شعر ټیم. مننه سمون صاحب. دا راته وایي چې د شعر لیکل په یوه ټولنه کې مثبت بدلون راوستلی شي؟ او بالکل وطن دوست صاحب ولې نشي راوستلی. د شعر دغه خوا نه کولی شو چې ټولنه د پرمختګ لوري ته بوځو. په شعر کې چې پیغام پروت وي حتما په لوستونکي باندې تاثیر کوي. نو بالکل شعر چې دی چې پیغام ولري تاثیر لري. ستاسې په نظر ښه شعر کوم شعر ته ویلی شو؟ ښه شعر هغه شعر ته ویلی شو چې د وطن او د ټولنې هغه دردونه پکې راټول شوي وي او بېرته یې ټولنې ته وړاندې کوو. سمون صاحب دا راته وویل چې په دې وختونو کې ستاسې کوم شعر یا غزل دی چې تاسو ته په دې وخت کې ډېر محبوبیت درکړی دی او ډېر مشهور شوي یاستئ په هماغه غزل باندې. دا به کوم غزل اوسېږي؟ وطن دوست صاحب یو غزل مې لیکلی و د ازادۍ باره کې، د وطن د ازادۍ باره کې. هغه مې په د ازادۍ په غونډه کې ترنم کړی و. هغه ډېر زیات مشهور شوی او ډېر خلکو د هغې په وجه باندې زه وپېژندلم. نو اوس هغه غزل په لاس کې نه لري؟ یو څو بیتونه راته یاد دي. اورئ؟ هغه همداسې به وي. ترنم کې به وایي ځکه چې مخکې مې ترنم کې ویلی دی. ترنم کې غزل داسې وایي چې شور مې خوښېږي ماته ستا د بنګړو شور راکا. شور مې خوښېږي ماته ستا د بنګړو شور راکا. خورګانې شکر دی لرما رب ورور راکا. خورګانې شکر دی لرما رب ورور راکا. چې دا وطن آزاد کړی د
په خپلو لاسو چې دا وطن آزاد کړی دی په خپلو لاسو ای دوکانداره د هغه سړي انځور راکا ای دوکانداره د هغه سړي انځور راکا خورګانې شکر دی لرما رب ورور راکا په اننګي باندې د ګران وطن بیرغ جوړوم څنګه په اننګي باندې د ګران وطن بیرغ جوړوم یو قلم شین یو قلم سر یو قلم تور راکا یو قلم شین یو قلم سر یو قلم تور راکا خورګانې شکر دی لرما رب ورور راکا سمونه چې ازادي والمانځو ښه په جوش کې سمونه چې ازادي والمانځو ښه په جوش کې سمونه لږ شان سامان د ټنګ ټکور راکا سمونه لږ شان سامان د ټنګ ټکور راکا خورګانې شکر دی لرما رب ورور راکا خورګانې شکر دی لرما رب ورور راکا ډېره مننه سمون صاحب کور مو ودان ښایسته غزل مو راته راوړی و ډېره مننه په دې هیله چې لیدونکي دې هم خوند اخیستی وي او یو څه د زړه تنده یې خړوبه شوي وي سمون صاحب که دا راته ووایي چې تر اوسه مو کوم غزل کوم هنرمند ته ورکړی یا سندرغاړي ته چې ستاسې غزلې د رباب په تارونو بدرګه کړې وي وطن دوست اوسه پر مې چاته غزل نه دی ورکړی چې سندره پرې جوړه کړي او سندرغاړی ووایي په راتلونکي کې تصمیم لري چې کوم سندرغاړي ته کوم غزل ورکړي چې ستاسې غزل د رباب په تارونو بدرګه کړي چې ښکلا یې لا پسې زیاته شي ولې نه وطن دوست صاحب دا خو د هر شاعر غوښتنه وي چې خپل غزل یې د موسیقۍ په آلو باندې وویل شي او د سندرغاړي د خولې نه راوځي او مینوالو ته ورسېږي دا د هر شاعر غوښتنه زه هم غواړم چې زما غزل د یو سندرغاړی ووایي او مینوالو ته ورسېږي سمون صاحب کله چې شعر و شاعرۍ ته راغللی کوم مشکلات درته په لاره کې پیدا نه شو نه وطن دوست صاحب مشکلات خو نه د کورنۍ ټول غړي مې راضي دي او لا تشویق هم راکوي چې لا مخکې لاړ شي د شعر و شاعرۍ ژوند چې دی غوره که په دې ژوند خوشحاله یې بالکل ولې نه وطن دوست صاحب بالکل خوشحاله یم ډېره مننه کور مو ودان سمون صاحب چې په خپرونه کې را سره یاستئ سمون صاحب دا راته هم ووایه د شعر د اصلاح لپاره دې د چا څخه غوښتنه کړې یا د شاعرۍ استاد مو څوک دی وطن دوست صاحب د شاعرۍ استاد نه لرم چاته مې لا شعر داسې نه دی ورکړی چې دې باندې کره کتنه وکړه چې یو کس په خپله شعر لیکلی شي نو بیا دونه کولی شي چې خپله پکې اسلام راولي خو بیا هم استاد ته ضرورت شته خو استاد ته مې نه دی ښودلی چې کله ما دا ټولګه چاپ کوله دا مې د کره کتنې دپاره خپل یو استاد ته ورکړه هغې پکې بیا کومه غلطۍ نه شوې هغې راایستلې وي دغه استاد دې څوک دی د پوهنتون استاد مې دی خپل مننه خوشحاله اوسېږي سمون صاحب ډېره جالبه ده دومره پوخ غزل او لا تر اوسه استاد نه لري نو خدای دې نورم توفیق درکړي خدای دې بریا درکړي چې لا راوغوړېږي او د دې ټولنې لپاره په همدې د دې لارې خدمت وکړي د شعر و شاعرۍ له لارې سمون صاحب دا راته ووایه شاعري د څه لپاره کوي شاعري بس دا د وطن دردونه دي هغه الفاظو کې رانغاړو بیا ته مینوالو ته وړاندې غواړي چې د همدې شعر و شاعرۍ له لارې خپلې ټولنې ته او پښتو ته خدمت وکړي بالکل بس همدغه یوه وجه ده مننه خوشحاله اوسېږي سمون صاحب څنګه داسې ګوري کوم غزل دې په لاس کې دی غزلونه خو راسره ډېر دي وطن دوست صاحب یو غزل دی وایي چې خپل زړه خورمه نو په داسې کاروبار څه کېږي چې خپل زړه خورمه نو په داسې کاروبار څه کېږي هسې عبس دې ورځې شمارمه په شمار څه کېږي دا ځینې خلک راته ټک راکړي د مار په شانتې دا ځینې خلک راته ټک راکړي د مار په شانتې دا ځینې خلک به په اصل کې د مار څه کېږي ډېر ښه
او چې نه سودا اخلي او هسې ورته یې ولاړه چې نه سودا اخلي او هسې ورته یې ولاړه ای جنۍ تا ته وایم ستا دا دوکاندار څه کېږي ډېر ښه او چې ستا هم ترور ده هم د خواښې هم د مور د خور ده چې ستا هم ترور ده هم د خواښې هم د مور د خور ده دا ځواب راکړه دغه ښځه ستا د پلار څه کېږي ډېر ښه او ته خو یې نه منې سمونه خورې بار دې ټک دی ته خو یې نه منې سمونه خورې بار دې ټک دی ته د یار ښکل کړه بیا ته ګوره پر یې بار څه کېږي ډېر ښه ډېره مننه کور مو ودان چې خپرونه را سره ګورئ دوستانو زو دمه اخلو له دمې نه وروسته خپرونه دوام لري را سره پاتې شي